نن به د یو هوښیار مرغه په اړه معلومات درکړم چې د ټولې نړۍ د الوتونکو یا مرغانو په پرتله ډېر هوښیار او ځیرک دی او کولی شي ځینې سختې ستونزې خپله حل کړي او د ځینو ستونزو د هوارۍ لپاره خپله کولی شي یو څه جوړ کړي او ګټه ترې واخلي. یعنې کولی شي د وسایلو څخه ګټه واخلي او مشکل پرې حل کړي او داسې نور جالب او حیرانونکي کارونه هم کولی شي چې په دې ویډیو کې ما په اړه ټول معلومات راټول کړي. د دې مرغه نوم دی کارغه. هیله ده ویډیو تر پای وګورئ او د همدې مرغه د هوښیارۍ او په زړه پورې کارونو او ځیرکتیا څخه ځان خبر کړئ. د هر څه د مخه که چا تر اوسه زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو درسره سبسکرایب یې کړئ ترڅو زموږ نور ګټور او په زړه پورې معلومات هم ترلاسه کړئ. کارغه هم د ځیرکتیا او هوښیارۍ له کبله چمپانزي ته ورته دی. چمپانزي یو ډول انسان ته ورته شادي یا بیزو ده او په افریقا کې شتون لري او دا شادیان ډېرې هوښیارې او ځیرکې دي چې ځینې ساینسپوهان حتی په دې نظر دي چې انسان په لومړیو کې چمپانزي و او وروسته له همدې بیزو ورو ورو انسان ته بدل شوی. خو دا یو نظر دی. زموږ نننۍ موضوع د همدې شادي په هکله نه ده بلکې د هغه مرغه په اړه ده چې همدې شادي ته ورته ځیرکتیا لري، حتی ځیرکتیا یې د همدې شادي نه هم پورته ده. دا مرغه کارغه نومیږي چې تور رنګ لري او ډېرې منفي خبرې په هکله کیږي. ځینې وایي دا شیطان دی، ځینې وایي دا د دوزخ نه راغلی، ځینې په دې باور دي چې دا بد شګون لري. مونږ هم چې کله ماشومان وو او کارغه به وچغېدلو بیا به مشرانو ویل چې دا بد شګون لري. خو دا ټول هسې خرافات او دروغ دي او دا هم لکه د نورو مرغیو په څیر یو حیوان دی، خو یوازې فرق په دې کې دی چې دا مرغه بې حده هوښیار دی او همدا یې لامل دی چې ډېر مشهوره شي. یوه جالبه دا ده چې کله نر او ښځه یې سره یو ځای شي بیا نو د ژوند تر پایه یو د بل سره یو ځای ژوند کوي. د دوی عمر د 10 څخه تر 20 کالو پورې دی. هغه څوک چې د کارغه لپاره خطر وي او یا یې همدې مرغه ته خطر پیښ کړی وي نو کارغه کولی شي تر 5 کالو پورې هغه په یاد ولري او هیر یې نه کړي. که په مثال کې ووایو فرضاً یو کس یو کارغه په تیږو ولي او کارغه ته خطر جوړوي نو کارغه د هغه کس څیره تر 5 کالو نه هیروي او د هغه کس څیره یې په یاد وي چې دا هم د همدغه کارغه د هوښیارۍ نښه ده. کارغان کولی شي د یو مهربانه انسان او د بدخویه او قهرجن انسان څیره وپیژني او له همدې کبله کولی شي چې پوه شي چې آیا انسان د ده لپاره تهدید یا خطر دی که نه. حتی که پوه شي چې یو کس د نورو کارغانو لپاره خطر دی نو ژر تر ژره خپل نور کارغان د خطر څخه خبروي. کارغان د خپلې مښوکې څخه د لاس په توګه کار اخلي او ځینې وخت د همدې مښوکې پر مټ یو کار کوي یا یو څه جوړوي او یا هم یو څه ترتیب او منظم کوي. کارغان تل یو ځای ژوند کوي او تل یوه لویه ګله یا ګروپ جوړوي. کارغان هر څه خوري خو دوی ډیری وخت حشرات او د خاورې چونجي خوري. کارغه په هر ډول محیط کې ژوند کولی شي، یعنی هم په یخ کې او هم په ګرمه سیمه کې. کارغه د یو محیط لپاره ډیر ګټور دی ځکه دوی هغه مضر شیان له منځه وړي او یا هم خوري چې د انسان لپاره مضر وي او یا خطر جوړوي. یعنی په کوم محیط یا سیمه کې چې کارغان شتون ونه لري هغه سیمه د انسان لپاره خطر دی. کله چې یو کارغه مړ شي نو نور کارغان عجیبه حرکتونه کوي، یعنی دوی ټول سره راټولیږي او چیغې وهي، یعنی داسې معلومیږي چې دوی هم لکه انسان په خپل مړي خفګان او ویر کوي. کارغه د خپل ځان لپاره خواړه ذخیره کوي او کله چې کارغه پوه شي چې بل مرغه تعقیب کړی او ویني یا د څارنې لاندې دی نو د هماغه مرغه د غلطولو لپاره هغه ځای خري او د دروغو په هغه ځای کې خپل خواړه ذخیره کوي. یعنی دوی په حقیقت کې تمثیل کوي او د بل مرغه د غلطولو لپاره دا کار کوي. په حقیقت کې دوی په هغه خریلي ځای کې خواړه نه ذخیره کوي، په حقیقت کې دوی همدا خواړه بل ځای ته انتقالوي او هلته خښوي یا ذخیره کوي. یعنی د نورو الوتونکو غلطول هم د دوی د هوښیارۍ نښه ده. بله جالبه بیا دا ده چې کارغان کولی شي د ځان لپاره وسایل جوړ کړي او ګټه ترې واخلي.
مثلا دوی د چونجیو د خوړلو لپاره د لرګي څخه کار اخلي، یعنی دوی د لرګي څخه داسې آله جوړوي چې وکولای شي په هغه سره د خاورې لاندې چونجي په اسانۍ سره راوباسي او ویې خوري. او همدارنګه د نورو مشکلاتو د حلولو لپاره هم د وسایلو ګټه اخلي. نور مرغان دا کار نشي کولای. کارغان که پوه شي چې یو کس تعقیب کړی دته مشکل جوړوي او یا هم غواړي کارغه ونیسي او یو څوک یې څاري، نو په هغه ځای کې دا کارغه داسې کارونه کوي تر څو هغه کس ته دوکه ورکړي یا یې غلط کړي. په دې سره کارغه کولی شي خپل ځان وژغوري او پټ شي یا بلې خواته حرکت وکړي چې څوک پرې پوه نشي چې کارغه کومې خواته حرکت وکړو، ځکه د انسان دپاره یوې خواته حرکت کړی وي خو د په حقیقت کې انسان غلط کړی وي، دی د هغه ځای نه بلې خواته حرکت کوي تر څو انسان ته دوکه ورکړي او ځان وژغوري. دا هم د کارغه د هوښیارۍ نښه ده. که کارغان تږي شي او په یو لوښي کې اوبه پیدا کړي او مښوکه یې نه ورسیږي، مثلا که یو بوتل پیدا کړي او په بوتل کې اوبه وي او د دوی مښوکه نه ورسیږي، نو دوی د خپلې مښوکې په مرسته وړې تیږې رااخلي او په بوتل کې اچوي. که بیا هم د دوی مښوکه اوبو ته ونه رسیږي، یعنی اوبه ډېرې راپورته نشي، نو دوی کوښښ کوي چې نورې تیږې هم راواخلي او په همدې بوتل کې واچوي تر څو د اوبو سطحه لوړه شي او اوبه وڅښي. تاسو به هم په ځینې ویډیوګانو کې لیدلی وي چې کارغان ورته کار کوي، یعنی دوی په دې پوهیږي چې که په بوتل کې یو څه واچول شي د اوبو سطحه لوړیږي، چې دا هم د هوښیارۍ نښه ده. ساینسپوهان وایي د یو کارغه هوښیاري او ځیرکتیا د یوه 7 کلن ماشوم سره مساوي ده او حتی په ځینې مواردو کې له ماشوم څخه هم زیاته ده. دا ځکه چې شاید ماشوم په دې پوه نشي چې په یو بوتل کې د تیږې اچول د اوبو سطحه لوړوي، نو ځکه په دې کې د کارغه هوښیاري د ماشوم څخه زیاته شوه. که کارغه ته یو کس خطر پیښ کړي، تر ډیرو کالو هغه کس ته په زړه کې کینه لري او بد یې ترې راځي. دوی د خپل ژوند مشکلات په یوه ډیره ښه طریقه حل کوي او د ټولو نه مهمه بیا دا ده چې کارغان کولی شي خبرې وکړي. شاید تاسو په زړه کې دا سوال پیدا شي چې ولې لکه د طوطي په څیر نه ساتل کیږي. هیڅوک نشي کولای کارغه لکه د طوطي په څیر وساتي، ځکه چې کارغه ته لږ موقع هم پیدا شي د همغه ځای نه تېښته کوي. په یوه تحقیق کې یو څو کارغانو ته په مختلفو بکسونو کې خوراکي شیان ایښول شوي وو او سرونه یې تړل شوي وو او د همدې بکسونو ترڅنګ دوی ته هغه وسایل هم ایښول شوي وو چې کولی شي په مرسته یې د همدې بکسې څخه خوراکي شیان راوباسي. نو دوی وکولی شوای دا مشکل حل کړي او د همدې وسایلو په مرسته هغه خوراکي شیان راوباسي او ویې خوري. کارغان په ګډه کولی شي ښکار وکړي. کله چې یو کارغه مړ شي، نور کارغان سره راټولیږي، ویرونه کوي او په ګډه سره چغې وهي او دوی په دې خاطر سره راټولیږي تر څو اصلي مشکل، اصلي ستونزه پیدا کړي چې دا کارغه ولې مړ شوی، آیا دا چا وژلی، که یې وژلی وي څنګه یې وژلی، تر څو دوی متوجه شي او د هغې ځای نه بل ځای ته لاړ شي. کارغان هم مختلف ډولونه لري چې ځینې بیا ډېر هوښیار دي او ځینې بیا لږ ځیرکتیا لري. که مې ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک یې کړئ او که غواړئ زموږ نور ګټور او جالب معلومات له لاسه ورنه کړئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، ښه وخت.